مړه د حاجي ته دې بوټانو ته وګوره ولې چشمې خدای چولې بیا د نظر کار نه کوي دا څوک داسې پالش کوي د دوایو د لاسه به یا مرم او یا نه خو چې د دې خپل بچي د ارمان پوره نه کړمه یا خدایه پاک زما غوندې بدعمله اولاد چاله هم ورنه کړي خو دا څه ټایم شو دا بچی مې لاوده پروت دی بچی پاسه که نه پاسه د کالج ناوخته کېږي شابه ناوخته کېږي پاسه ښه بچی دا حاجي څه غوبل دی راغستی دی یار یو خو بوډا سړی په خپله د له خوب درځي نه مونږ ولې د ځوانۍ دی خوب وباسي مړه دا حاجي خو یو خو سړی سهار څلورو پورې فلمونه وګوري نو خوب به سړی څه ټایم کوي اخر یار مړه څه لانجه ده بچی زه ځمه چې تا له جامې ایسري کړمه او چې درله زر پخه کړم صحیح ده ته خپل ځان تیار کړه بچی واسکټ مې دی چې کالج ته اوسي ښه خواري مې پرې وکړه چې دی خو پکې خوشحاله وي که نه او ښکلی پکې ښکاري ځان به یو ټیک ټاک جوړ کړو سهار سهار وختي دی د حاجي هغه واسکټ که دې سرګړي هغه راوړه که نه او چین زر راوړه هله ناوخته د کالج را باندې بچی دا والا واسکټ مړه د حاجي دا واسکټ څوک داسې اسري کوي پرېږده په کالج کې راګورې ټول درس بیا لکان خان دي دا خو سم اسري کوه که نه او هغه بوټان دې پالش کړي دي او که نه ورشه هغه زه راوړه مړه ټول کارونه دې ګډ وډ دي د حاجي یاره مړه په دغه باده کارونه بچی مې کالج ته ځي چې ښکلی خو ښکاري دا وګوره واسکټ راله داسې خراب ایستي چې اوس به کالج ته بغیر واسکټ تللی یاره بچی دا والا بوټان مې زه له پالش کړل راکړه ده مړه د حاجي ته دې بوټانو ته وګوره ولې چشمې خدای چولې بیا د نظر کار نه کوي دا څوک داسې پالش کوي مړه زما چې سره خیال دی نو اوس په دې چپړو کې دی کالج ته تلل غواړي ټول ورځ دا کار جوړ کړي دي بچی ته خو کېنه چې اوس که نه بچی له کالج نه رالي ها ورالم د حاجي دا والا روټۍ وخوره څه دې پخ کړي د حاجي بچی دا ساګ مې پوخ کړی دی او بېګانې د جوارو روټۍ وه هغه مې دله ګرمه کړه ښه ښکلې ته یې وخوره که نه بچی ډېره خوږه ده یاره د حاجي تا ته ښه پته چې دا صابونه او دالونه زه نه خورم تا بیا دا پخ کړي دي مړه غریب کور کې څه پیدا شوي خو چې ګور نه یا دالې او یا ساګي پرېږده مړه د حاجي سړي چې ته د مطلب شی پوخ نه کېدو ته مه خفه کېږه بچی لاټین کې تیل نو ما هغې له دا 100 روپۍ ایښې مې تیل بوله راوړمه خو زه په دې باندې بازار کې روجې وخورې ته دا پرېږدوه په دې 100 روپو باندې نه خلاصېږي تا مال تا ته ما پیسو غم راله وکړه زه به ځمه چکر نه بله ورځ مکړو سره 100 روپو مې ته ویلي څه چل دی په دغې حاجي 100 روپۍ زه ته بازار کې روجې وخوره زه باندې څه غم وکړم او که نه زه چې راځم ماښام چې ګوره تا دا پیسې دغه کړي ښه السلام علیکم کاکا جي بچی په خیر علي وعلیکم السلام دا ډاکټر صاحب دا چیټ راکړه وایي دا دوايي په ټایم ټایم استعمال کوي هر اټیک به دوايي دوباره راشي بچی دوایي خو دې راغستې نه ده که نه نه راغستې خو مې نه ده خو وړل غواړي ضروري ده داسې چلو که بچی هغه پیسې راکړه ښه ټټی خو به راباندې یا راځي او یا نه خو دا پیسې زما لږې ضروري پکار دي دوايي نه راوړئ نه بچی دا به زه بیا بل وخت راوالم زه ته ځه په مخه دې ښه الله دې خوشحاله ساتي د دوایو د لاسه به یا مرم او یا نه خو چې د دې خپل بچي د ارمان پوره نه کړمه نو زما دا بچی به څه وي چې زما دې پلار ما له څه کړي دي یا خدایه ته دې ټولو پلارانو ته اسانه کړي یا خدایه نن مې په دې یو طرف ډېر زیات دړم راځي الله دې خیر وکړي کاکا جي ولې پریشانه یې هغه بچی غم اخیستی یم او دې سوچ کې یم چې اوس هغه ټول له به ځم یو روپۍ را سره نشته خدای دې خیر وکړي چې څه به کوم دونه مه پریشانه کېږه دا اوسني بچي چاله څه نه کوي او دونه اړه ته غم مه اچوه
ته هم فکر یې بچې دې بچو ته بیا وروسته دا احسانونه نه ښکاري خو ځه زه دنه لړم ته کښېنه بچې دا په مخه دې کاکاجي دا ولې کاکاجي دا وګورئ خلکه د بدعمله زامنو د لاسه پلارانو دغه دي بچې پاسه که نه تا وې زه به ملګرو سره ټول لځم بچې پاسه که نه بچې ناوخته دی پاسه بچې پاسه که نه تا وې زه به ملګرو سره ټول لځم داجی خو نشته ما خوب لیده یا الله پاکه هرې څه دا ولې څه د غم خوب دې لیده به دا ملګري راغونډ شوي دي دا مشران راغونډ شوي دي ستا پلار پسې خیرات کوي یا خدایه پاک زما غوندې بدعمله اولاد چاله هم ورنه کړي ټول عمر مې پلار له سمړه چولې دی یا الله ما ته معافي وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا لږه شانتي شارټ ویډیو مونږه جوړه کړه دا هم صرف په دې وجه باندې جوړه کړه چې دا خپل مور او پلار ته مونږ سپک نه کړو دا زمونږ مزدوران نه دي دا زمونږ مور او پلار دي او چې مونږ دې سره ښه نشو کولی نو کم سے کم چې بد وسر نه کړو دې مونږ له څونه منډې تړلې وي او ځان باندې شپه ورځ یو کړي او مونږ د خوشحالو دپاره لګیا یو او مونږ چې مونږ لږ راغټ شو زمونږ نه غار څه هیر شي مونږ خپل حیثیت هیر کړو بیا په مور او پلار باندې سترګې راوباسو یو دوه خبرې به ته دې وکړي دې سره سره زموږ چې کوم دا پیج دی په فیسبوک باندې دی شین پروډکشن دا ځان سره فالو کړئ او په یوټیوب باندې زموږ چینل دی ابوطل خاشین و ځان سره سبسکرایب کړئ او تاسو ډیره مننه او لږ زموږ په دې ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ کوئ چې موږ ته پته لګي زموږ ویډیو کې تاسو لپاره څه نه څه سبق یو کړی والسلام ډیره مننه